د سحر منځ پرې خودو پنځه غټ نقصانات نن به ان شاء الله په دې باندې خبره کو ځکه چې دا نقصانات داسې دي چې دې نقصاناتو زمونږ اساسو ژوندۍ برباد او ظاهر خبره ده چې نن سبا موږ ګورو د سحر په منځ کې الا ماشاء الله ډېر کم کسان ډېر چند کسان تقریبا 99 یعنی یو کم 100% مسلمانان د نن سبا چې کوم دي هغه د سحر منځ نه کوي او چې نه کې د هغې په وجه باندې زمونږ په جسم باندې زمونږ په کور والا باندې زمونږ په معاشره کې زمونږ په کلي کې زمونږ په ملک کې زمونږ په دې پوره معاشره کې څومره نقصانات موږ تاسو ته رارسي یقیني طور پر د دې د ټولو نه یو غټه وجه هغه د سحر منځ نه کول دنیوي حواله سره هم ډېر شي نقصانات او د آخرت په حواله سره نبی علیه الصلاه والسلام چې نقصانات بیان کړی دي پنځه نقصانات هغه خپل په دې غو تاسو مخه ته بیانو لیکن د هغې نه مخکې کم انسان چې د سهار لمونځ نه کوي دی چې کله پاسي په 10 بجې په 11 بجې نو دی به څنګه وي دی به باوجود د آرام کولو نه دی بې ارام وي دی به چې بعد سره خوب نه لګي زړه د سره د شوی نه جسم به باری وي بالکل درون به وي جسم په دماغ باندې به بوج وي سکار طرف ته به ډډې نه لګي او سستی به وي بیا به دا وي چې اوسط ته په ما باندې چا سب تعویذات کړلې سکار ته ډډې نه لګي سکار نشم کولای او یو عامل بس منډي بل عامل بس منډي وي نو په دې حواله سره زی واقع ذکر کوم یو مشهور کلاړي د پاکستان چې مخکې عیسایو محمد یوسف مخکې چې کوم دی یوسف یحانا به دوی سابق کلاړي دی نو هغه چې کوم دی ظاهر خبر د مخکې عیسایو بیا چې اسلام راوړ نو دا هغه یو انټرویو ماوریدا هغه کس ته تاسو کو چې ستاسو ژوندۍ کې څه تبدیلی رااله د اسلام نه بعد هغه زما په ژوندۍ کې دا تبدیلی رااله چې کله زه د سهار منځ کوم مخکې خو چې کوم دی زما نا وخت پاسیدم لیکن چې کله ما اسلام قبول کړل زه د سهار منځ په پابندۍ سره کوم زما کور والا پاسي زه پاسم موږ د سهار منځ کو د هغې نه بعد زه لږ وګرځم راوګرځم لږ ورزش وکړم وی په دې ژوندۍ کې زه پوه شم چې د سهار په دې منځ کې څومره فایده ده وی زما په جسم کې به سستی وه او درنواله به سستی به هر حواله سره جګم دي پریشان وم ټینشن وم لیکن د سهار د منځ مبارک سره چې پاسما او پورا روز مې د جسم بالکل سپک وي په دماغ مې څه قسم د بوج نه وي او چاکو چوبند او خاص سکون ماته محسوس کیږي یعنی د سهار منځ کوم فائدہ دا هغه بیان کړی چې د دې سهار منځ په وجه باندې زما په جسم کې زما په ژوندۍ کې څومره تبدیلی راغله بهرحال راځو دی نقصاناتو طرف ته چې کوم نبی علیه الصلاه والسلام خودلی د سحر منځ چې کوم کس نه کی پنځه غټ نقصانات نبی علیه الصلاه والسلام بیان کړلی یو خدا چې کوم دی اول چې کوم علامت ته د سحر منځ چې کوم کس نه کی نبی علیه الصلاه والسلام دغه مذمت بیان کړل چې د منافق انسان دا نشانی ده چې د سحر منځ او د ماسوتن منځ په باندې باری وي یعنی کوم انسان چې د سحر منځ کی سستی کې یا نه پاسي هغه د ګران ښکاری کې دا شانتي له ماسوتن منځ نو دا چې کوم سړی دی په دې کې د منافقت د نفاق جراثیم موجود لہذا چې کوم انسان کې د نفاق علامت موجود وي نو نفاق په یقیني طور پر یو داسې شی دی چې په قرآن مجید کې الله حضرت چې منافقین دي دا تذکرہ کړل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین به ټول نه خطرناک ځای کې د ټولو د لاندې وي په جهنم د ټول نه کته وادي کې وي ځکه چې منافق انسان د دغلوي د دا کوشش وي چې د پدې ځمکه باندې فساد کوي منافق هغه سړي دی چې دوه جبې وي یو جبه سره وي د یو شانتي باربل شانتي نو یقیني طور پر په حقيقي معنی کې مسلمان هغه دی چې هغه د سحر منځ کې ماسوتن منځ کې دا به باری نه وي لیکن چې کوم انسان باندې د سحر منځ باری وي یا دا شانتي ماسوتن منځ باری وي دا ته ګران ښکاريږي دا څه کس لا پکار ده چې دا چې کوم علامت د نبی صلی الله علیه وسلم په دله دا د منافقت علامت دی د نفاق علامت لہذا اول چې کوم نقصان دی دا چې دا انسان دا چې کوم علامت دی دا د نفاق علامت دی د منافقت علامت دی چې کوم کس د سحر منځ نه کوي دا شانتي دویم نقصان نبی علیه الصلاه والسلام څه فرمایي چې داسې انسان ظاهر خبره ده د الله حفظ ته حفاظت نه بهر وي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم کس د سحر موضوع کی چې کوم انسان کوم مسلمان د سحر موضوع کی نو الله رب العزت داسې انسان خپل حفاظت کی واخلي. څومره لوی خبره ده. نن سبا کې هر قسم له حالات په انسان باندې راځي، هر قسم له فتنې فسادات موجود دي، هغه د انسانانو په شکل کې هم موجود دي، هغه د حادثاتو په شکل کې هم موجود دي، هغه د شیطان په شکل کې هم موجود دي. په هر حالت کې په هر صورت کې موجود دي چې د هغې نه د حفاظت لپاره الله رب العزت دا انسان په خپل حفاظت کې واخلي. چې کوم انسان د سحر موضوع او چې کوم د سحر موضوع نه کی نو داسې انسان بیا ذمه الله حضرت نه دا غسي چې هغه په خپل حفاظت کې واخلي. بهرحال کچري غواړي چې تاسو د انسانانو د شر نه بچئ، تاسو د جناتو د شر نه بچئ، تاسو د الله رب العزت عذاب نه، د الله رب العزت د قهر نه بچئ، د حادثاتو نه بچئ، د نقصان نه بچئ، نو د سحر موز پابندي شروع کړئ. دغه شانتي دریم نقصان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې په داسې انسان باندې بیا د شیطان تسلط قائم شي. د شیطان تسلط به څنګه قائم شي؟ په حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د سحر موز پریدي او دیودوي چې کله نور راوخیږي په دغه ټیم کې شیطان کچري دیودوي موز پریدي سحر موز قضا شي نور راوخیږي د دې اوده ده نو شیطان د په وخت کې امتیاز وي. یعنی چې شیطان د دې انسان په وخت کې امتیاز وي نو د بیا د شیطان په وکړ دي په دمه بیا پورا روز د شیطان تسلط وي. د شیطان په خپل جګړه کې اغستې ځکه یو خو د الله د حفاظت نه بهر او بل طرف بیا شیطان مسلط شي چې شیطان به کس باندې مسلط شي بیا دغه په تباہی کې دغه په بربادي کې بیا څه شک شته ځکه چې شیطان خو د انسان ټول دشمن دی. ان الشیطان للانسان عدو مبین. په قرآن مجید کې الله فرمایي چې شیطان د انسان ډیر واضح دشمن دی چې زما سره دشمن وي هغه موږ ته نفع راسي یا نقصان راسي. ظاهره خبره ده نقصان راسي دا صحیح دشمن دی. نو لہذا یو نقصان داري چې په داسې انسان باندې بیا د شیطان تسلط قائم شي. څلورم نقصان د داسې انسان چې کوم رزق دی په دې کې بیا به برکت وي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې د سحر په ټیم کې یعنی د سحر د مانځه نه بعد د سحر مانځه چې کوم ټیم دی د هغې نه بعد چې کوم انسان موزوږي د هغې نه بعد دغه ټیم چې کوم دی دا دومره بابرکت دی چې الله رب العزت د فرشتو په ذریعه باندې په دغه ټیم کې رزق تقسیم او ظاهره خبره ده د هغې کسانو په رزق کې بیا برکت وي. مال او دولت کې الله اضافه کوي خیر او برکت پکې اچي چې د سحر موضوع نن سبا کې ډېر کسان داسې چې په لکو روپۍ ګټي لیکن اړو څه پته نه لګي. بعض کسان داسې چې لګي ګټي الله رب العزت بهترین گزاره دا وو څه قسم له ټینشن دی. نو کچره واړی چې په رزق کې تاسو برکت وشي د سحر په ټیم کې ودکېږي مو چې تاسو د پراته سحر مو خبرې خېده او بیا هم چې کوم د وظیفه کې الله زما په رزق کې برکت واچوي هو د ټولو نه غټه وظیفه دا چې سحر مو شروع دغه شانتي چې کوم پنځم نقصان دی هغه ګناه کبیره ده. دا نقصانات خپل بځي دا پنځم نقصان چې کوم دی دا ټول نه غټ نقصان دی ځکه چې الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي من ترک صلاة متعمدا چې کوم انسان قصدا مسترک فقد کفر نو د کفر یعنی دا د الله رب العزت فرمایي دا کبیره ګناه دی د الله رب العزت عذاب ته دعوت ورکوي. سمجھ کې خبر راځي الله رب العزت قرآن مجید کې څه فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا پتا سو باندې په مقرره وختونو کې موږ څنګه ما فرض کړل دا د الله رب العزت طرف ته موږ تاسو باندې فرض دی او کچري موږ دا مزنکو پټیم باندې بیا د دې ذکر قرآن مجید کې هم موجود دی. د بے نمازی چې کوم انجام دی هغه څه دی جهنم دی. چې کله کافر هغه کافر چې اسلام نه راوړي په جهنم کې یو خاص وادي دی چې هغه ته سقر ویل کېږي. سقر دا ډیره خطرناکه وادي ده. په دغه کې به دا چې کوم مؤمن دی اسلام دی مسلمانان اسلام راوړي لیکن د هغې نه باوجود موږ به نه کوو
چې هغه دغه دا کافر دغه مسلمانان ویني دا کافر به سوال کوي ما سلککم فی سقر تاسو به سقر کې څه کوئ دا هو ظاهر خبر تاسو مسلمانان نه موږ د الله حضرت کفر کړل نو مسلمانان نو موږ دلته کیو سمجھ کې راځي لیکن تاسو دلته کې څه کوئ لم نکو من المصلين جواب بصور کی چې موږ موږ نه کوو نو دائم غټ نقصان دي الله رب العزت قهر داود ورکولي د الله رب العزت نافرمانی کولی نو چې کوم انسان د الله حضرت نافرمانی کوي هغه باندې الله حضرت رحم وکړي دا یقیني طور پر اکاردار کې چې موږ غواړو چې الله حضرت موږ باندې خپل رحم کرم وکړي رحمت الله باندې ګوري په کاردار چې د الله حضرت کې فرایض دي چې کوم حکمونه موږ تاسو ته راکړلي هغه موږ پوره هغه فرایض چې کوم دی هغه په وخت باندې موږ ادا بهرحال بشمار نقصانات نو دا یو څه مخې ته بیان کو نو بهرحال امید کوم چې آینده لپاره به تاسو څومره زما ورونه بایګان مسلمانان نارینه زنانه چې څومره دي او ټول د زما درخواست دی چې ډیر شي مسائل داسې دي هغه د سهار مونږ نه کول په ځواني زمنګ په ژوند کې راغلي کچري موږ د سهار مونږ شروع کو نو ان شاء الله تعالی د ډیرو مسائلونو د ډیرو مصايبونو د ډیرو مشکلاتونو د ډیرو تنگ دستونو به الله حضرت زموږ ساسو حفاظت وکړي زموږ ژوندۍ به پرسکون ژوندۍ جوړ شي د دنیا د ژوندۍ په خون باندې وکړو بهرحال د الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو ته د 15 وخته منځونو په پابندۍ سره په وخت کې دنه دا کول توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته